یو ورور له جرمني نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې د ښځو دپاره د عصري تعلیم د قرآن او د حدیث په رڼا کې څرنګه ده. نو محترمه وروره، اصل کې د شرع قانون دا ده چې انسانان کم علم ته ضرورت ولري نو انسانانو باندې د هغه علم فرض ده. محترمه، بیا بم یو حدیث درته ووایم وروره. عروه ابن زبیر رضی الله عنه دا تابعی و، د عایشې رضی الله عنها خوریی و. عایشې رضی الله عنها ته وایي انی لاتفکر فی امرک فاعجب، وی زه کله فکر کوم د تا په امر کې و بیا تعجب کومه. اجدک من افقه الناس، په دې فکر کوم چې ته په خلکو کې یوه لویه عالمه یې. ځان سره داسې فکر راوغورځېږي چې دومره لویه عالمه ده، بیا وایم خود به لویه عالمه وي. د دې خاوند چې و رسول صلی الله علیه وسلم و او د ابوبکر رضی الله عنه لور وله. د رسول الله ښځه وه، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وله، نو خود به لویه عالمه وي په دین کې. بیا وای تعجب کوم و اجدک عالمة بایام العرب وانصابها واشعارها. بیا وایم ښه، بیا په د عربو د تاریخ په اړه ولې ډیر معلومات لري او د عربو د قومونو د نسبونو په اړه ولې ډیر معلومات لري او د شعرونو د عربو په اړه ډیر معلومات ولې لري، چې دا هم یو له لویو علومو نه دي. محترمه عایشه رضی الله عنها یوه له لویو شاعرو نه وله. من حلمدح علامه ابن سید الناس یو کتاب جوړ کړی، صحابه چې شعرا دي هغه یې پکې راجمع کړي. نو عایشه رضی الله عنها یو له لویو شاعرانو نه وه، له هغو صحابو نه وه چې الله پاک ورته علم د شعر ورکړی و. نو په ایامو د عربو باندې او په انصابو په اشعارو علم لري. بیا وایم وما یمنعها، نو له دینه خود به زده وي داوم. و ابوها علامة قریش، ځکه پلاری چې یو له لویو علامهګانو د قریش نو. خو دا خبره مې وی بیا ډیر تعجب کې اچي، یعنی دا دوه مخکینی تعجب چې وکم خو بیا وایم تعجب مې ختمیږي په یو صورت کې چې د رسول الله ښځه ده او د ابوبکر لور ده. دا دویم حالت کې ویم چې پلار یو له لویو مشرانو د قریشو نو خود به تاریخ او د اشعارو د عربو په اړه معلومات درلود. خو یوه خبره مې تعجب کې اچي چې د هغې جواب تا نه غواړم او هغه جواب ما سره نسته ده، ځان ته قناعت نسم پې ورکولی. ولکن انما اعجب، تعجب کوم ان وجدتک عالمة بالطب، ما ته پیدا کړلې چې الله یوه لویه عالمه په طب باندې م ګرځولي، د علم د ډاکټري یا د علم طب الله تا ته لوی علم درکړی. فمن اینا، دا لکه مسو. فاخذت بیدي، ویزې له لاسه ونیولمه. او د هغه په روایت کې راځي د مسند د امام احمد ابن حنبل، وی د ما په دې وږه باندې عایشې رضی الله عنها داسې وار راکړه، ځکه دی خوریی و. وقالت یا عریه، عریه یعنی عروه، ان رسول صلی الله علیه وسلم کثر من اسقامه، نبی علیہ السلام به ډیر مریضیده. فکان الاطباء العرب والعجم ینعتون له، ډاکټرانو د عربو د عجمو به نبی علیہ السلام ته ویلي دا شی وخوره دا شی وخوره. فتعلمت ذلك ما دا علم طب د دې وجې نه زده کړی ده. دا حدیث محترمه په مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله کې ده، او مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله 15,013 لمبر حدیث ته او صحیح حدیث ته. دا حدیث محترمه علامه امام طبرانی په معجم الاوسط کې راوړی 6,018 نمبر حدیث ته. دا حدیث محترمه په مسند په علامه نور الدین الهیتمی شافعی رحمه الله په مجمع الزوائد کې راوړی 2 جلد 284 صفحه ده. او د اسلامی امت لوی عالم علامه بدر الدین محمد ابن عبدالله الزرکشی الشافعی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی ده،
الإجابة فيما استدركته العائشة على الصحابة. په دې کتاب کې لیکلي الثانیة والعشرون د عائشې رضی الله عنها خصوصیتونه کم یو دي. دویستم خصوصیت دا ده كانت اکثرهن علما. الله عز وجل یو د هغو ښځو نه وه چې الله پاک دې ته ډېر علم ورکړی. نو محترمه وروره اوس د عایشې رضی الله عنها چې علم طب زده کړی و دا یو، نو دا خو تقریبا هغه زمانه کې طب اوس دلته نورو علومو ته هم بعضې ضرورتونه شته ده، دا یو محترمه. او بل دا ده اجدک عالمة بأیام العرب وانصابها واشعارها. علم د انصابو او علم د تاریخ او علم د شعر دا درې واړه بیل بیل علوم دي. ایام د عرب، نسبونه، علم د انصابو، علم د ایامو د عرب او علم د اشعارو، دا مستقل علمونه دي. نو الله عز وجل دا ورته زده کړي ول. الاجابه فيما استدركته العائشه على الصحابه. اته 50مه صفحه کې په دې باندې بحث کوي وروره. الله دې وکړي چې اروا د غلیل راغلی وي، الله پاک یعنی تګی موړ سوی وي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.